دیکھو گورئی اسلامی نظام پکې دی چې چرته د بار ملک دغه راشي تاسو اول پیشکش د جنکو ورته کوئ د جنکو کرکټ میچ چا جوړ کړی دی ماماګانو کرکټ میچ چا جوړ کړی دی جنکو آکی ټیم چا جوړ کړی دی د جنکو عمران ته اپیل د چا خزو کولو چې هاي بیا راشه یو زړه پودړه پلار روانو ماته المناسب لګه خبره وره معلومه نه لګه دوا وکړه عمران خان استعفا ورکړه د سیخي غونډس کې به کولی ما دې کچنای ته وګور زړې د هانګ کانګ نه یو خط ما تراغه چې بجلیګر مولا ته په صوبه سرحد کې او صوبه سرحد کې بلو پرنٹ جوړیږي او پختنی جنکای پکې بربند دا هانګ کانګ ترازی او بیا خلک ګوري او چلی دا د هانګ کانګ نه ماته خط راغلی ته پوه شوې خط مې دوی ته وښود معلوم مبارک شه دا خط وګورئ دا بلو پرنټ څوک جوړوي په پېښور کې ویډیو گیمونو دا مشینونه چا راوړه بچیم تباه شو د مور خختک خرڅي ویډیو گیم کتو ته پیسې راوړي خختک خرڅي دغه دعوت سخوځي د ډمې زویا زمونږ حکومت غریب پریشانو چې دا شیاګان دی او سنیان دي مروره هیڅ نشته بالکل خیر خیریت ته دا لکنووال دي شیاو جلسه تورشا د دارې جلسه تورشو زمونږ تراشه درې आवाजونه دي پکې شیاو جلسه تورشا امام خبرو کی ای جاړي بنور څه نشته ال تورشا فلا بزرگ نے آسمان پہ چڑھ کر اللہ میاں سے بات واہ سبحان اللہ واہ نور سے نشته زمونږ جلسه کې چراشی نره تکبیر ابل په غټ تکبیر دلته نه به ابل استاد راچغه کیږي تاج او تخت زنده‌باد نور څه نشته لکنو کې نه کاله جګړه شوی و درې کوزي پکې ماتي هیڅ نشته ماوه خپنه شي دا ټولو خلقو توند ماته معلومي والله کرانه نه خزر روزي بار نرانه تکو کینو ګرځي پلار به تداسه وګرځي لکه دا اوس چې روان تاسو د الکانو ته خیال نه چې پلار رواني یو به یو ته وګوي خلې به چینګي دی ولی د ګنډېرو دغه به لاس کې نیولې ګنډېرې ومجي او پلانیا استغفر الله استمر هلکه دا څوک دی دا هم ډېر جانی دوست دی ها د چاخور او مور چې خراب یا خود دلای نو د دله دوستم دلای بے غیرته ته چې د دله دوست خو تم دلای کنه دا زمون قوم دی او دا زمون ملک هلکه دې سړی ته د خزې کنزل ولې وکړ وای دا مې دوست وای دا څه سړی ته چې ګوره خلا پورې سپې تړلې وای څوک وای چې څوک او څوک وای چې څوخرو د چا د سبزی په دکان سبزی نه خوخیږي چې نن څه پاخه کو تاسو چې سار لاشي د سیګوري پرونم دا پخ کړیو بل ورځم دا پخ کړیو بل ورځم دا پخ کړیو بل ورځم دا پخ دا سی وای کنه په دې غضب په ټول وخت ای پرون مې دا ویل خزه ته پښتنه کې نن سره وړم پالک دې پتندرو لګي کچالان دې خدای و الوګان دې خدای و نو تا خدای و نو سره تا خدای و دغه بلاګانې چې تاسو په کورونو کې ناست دي که تاسو خوره زوکړه کمړو مراشي په قبر می متیاز یو دا سه به د بجلیګر مولا مرمانو کې نن ارامیانو لستنې والو والا بل مولا نه دی پاتې په پیښور کې داستنې
نن ټول خسیان شو. یو کوچی او د خاري جګړه ونه دا خاریان خو ډېر چالاک دي. اړنګتای به کوچی تواچول غرب رو به غرزول. دا کوچی به چر پاسې دو البته یو واره رازک ته یو واره رازک اخره به چې بیا را پاسې دو بیا به چړنګ بیا به دا کوچی را غرب والو البته یو واره رازک ته یو واره رازک اوس مونږ وایو چې ته یو واره بیا وکړه چې غړم مونږ زه خیر دې دا ظلم مړه ود بیت تو کچھ کیسے نه دا ماشومانو کې د پیښور کې زما تجربه شوه.